هغه ډول قرباني چې د حامله مېرمنو سره کېږي او تاوان پکې نه رسېږي. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پرتل وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نوی سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د بمړي نشان ووهئ. مننه. څنګه کولی شو چې د بلاربې یا حامله مېرمنې سره کوروالی وکړو؟ هغه مېرمنې چې د 3 میاشتو ماشوم یې په خېټه وي، د دې سره تاسو په ازاده ډول باندې کوروالی یا سیکس کولی شئ. خو که چېرته تاسو سوچ کړی وي چې مېرمنه د 8 میاشتو یا هم د 7 میاشتو وي، نو د هغې خېټه ډېره غټه وي او تاسو ته بیا د کوروالی یا سیکس کولو کې ډېر سختوالی راځي او مشکلات وي، نو د دې لپاره تاسو کولی شئ چې په دغه یو طریقه باندې کوروالی وکړئ. لومړی خو تاسو باید د مېرمنې سره ډېر احتیاط وکړئ چې تاسو کوروالی څخه ډډه وکړئ. خو زه بیا په دې حیران پاتې یم چې اکثره پښتانه داسې خلک دي چې هغه بیا د بغیر له کوروالي څخه یوه ورځ هم نشي تېرولی. نو د دې لپاره بیا تاسو کولی شئ چې په دې طریقه سیکس یا کوروالی وکړئ تر څو مېرمنې ته هم پکې تاوان ونه رسېږي او د هغې ماشوم ته هم. نو تاسو کولی شئ چې اکثره ټیم کې د مېرمنې سره په څلورو سیکس وکړئ، یعنې په څلورو داسې طریقه باندې چې د هغې خېټه ښکته طرف ته وي او ستاسو کوتک د هغې په تونل کې وي. نو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې سیکس وکړئ. د هغې نه دویمه طریقه داسې ده چې کله تاسو د ځمکې پر لور څملئ او مېرمنه خپله د پاسه کښېنوئ، نو په دغه طریقه باندې هم تاسو د مېرمنې سره کوروالی کولی شئ او بغیر له ضرره یې کولی شئ. نو دغه دوه طریقو باندې تاسو د مېرمنې سره سیکس یا کوروالی کولی شئ. هغه مېرمنې چې امیدواره وي یا هم د 8 یا د 7 میاشتو ماشوم یې په خېټه وي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.